د چا چې پر مخ باندې دانې وي یا دانې ختمې سوي خو بیا هم د دانې داغونه وي او تور تور ټپونه وي، نو دې دپاره د قرآن کریم یو داسې آیات مبارک دی چې کله یو انسان دغه آیات مبارک په دا طریقه سره دې ترتیب سره چې دا ځای درته وایم، که چیرې یو انسان دغسې دم پر وکړي، الله رب العزت به دغه دانې د زخمونه ورشه کړي، شفا به الله ولر ورکړي، او د دې دانو چې کم تور داغونه او نشانات دي علامات دي، الله رب العزت به دا هم ورته شفا ولر ورکړي، دا به هم ورشه کړي. هغه آیات در شول څخه مخکې تاسو زه یو درخواست کوم چې دا ویډیو د ضرور در سره شیر کړئ، دې سره ډیوټ وکړئ او د اکاونټ سره فالو کړئ. هغه آیات مبارک یو سورت د قرآن کریم چې قل یا ایها الکافرون، سورة الکافرون چې موږ ورته وایو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، دغه پوره سورت به لس واري یا یو څلوېښت واري، لس واري یا یو څلوېښت واري تاسې د زمزم پر اوبو باندې دم کوي، دا تلاوت کوي، بیا د زمزم پر اوبو باندې چوکئ او دې سره بیا د هغه مخ ومینځئ، نو تاسې به د دې په فایده باندې ډېر ژر پوه سئ او تاسې ته به خپله ډېر ژر معلومه سي چې دا څومره تاثیر لري.